سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. پاکستان په یوه ورځ ډیر خطرناک او غټ بدګزار وخوړ، خو بیا هند په دغه ورځ غټه میړانه ترسره کړه. جزئیاتي ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان ځپلي اقتصاد کالداره د ډالر پر وړاندې له 300 واوښته. په یوه ورځ یې 6 روپۍ ارزښت بایللی دی. پاکستان کې په پرله پسې ډول کالداره خپل ارزښت له لاسه ورکوي، تر دې چې فورون یې پر وړاندې ډالر یو ځل بیا د تاریخ تر ټولو په لوړه بیه بدلیږي. پاکستان کې له څو کلونو راهیسې کلداره په پرله پسې ډول لویږي، خو هلته د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې ارزښت په چټکۍ په کمېدو دی. د پاکستان دولتي بانک د نرخ له مخې پرون چهارشنبه د ورځې په پای کې یو ډالر 299.15 پیسې بدلېدو. دا تر دې دمه دا د ډالر تر ټولو لوړ نرخ دی چې د کالدارو پر وړاندې یې ډالر خپلوي. په آزاد بازار کې بیا دا نرخ له دې هم لوړ دی او فورون یو ډالر 312 روپۍ بدلېده. په آزاد بازار کې د یو ځایي 6 کالدارې ټیټ شوی نرخ دی. کالدارو یوازې د ډالرو نه بلکې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې هم خپل ارزښت په پرله پسې ډول بایللی دی. د افغان صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې کالداره د افغانۍ پر وړاندې هم مخ پر کته روانه ده. په افغانستان کې فورون زر کالدارې په 263 افغانیو بدلېدي. پاکستاني رسنیو دا د روپیو ریکارډ کموالی بللی دی. د ونډو کاروباریانو په باور کالداره د دوه مهمو دلایلو له کبله په پرله پسې ډول خپل ارزښت بایلي. لومړی دا چې پاکستان اړ دی ځینې فورونه ورکړي، او بل دا چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق د نویو شرطونو له مخې د ډالرو فیر او فلور آزاد دی. دې تر څنګ پاکستان کې سیاسي بې ثباتیو، وروستیو ناامنیو او اقتصادي کړکېچونو هم خپل سیوری غوړولی دی او د کالدار ارزښت بایلو تر څنګ د توکو په بیو کې هم منفي اغېز کړی دی. پاکستان کې په پرله پسې ډول خوراکي توکي او نور لومړني مواد ګران شوي دي او ولس له بېروزګارۍ سر ټکوي. تېر جولای میاشت کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته د 3 میلیارډ ډالرو فور ورکولو هوکړه تایید کړه، خو د دې لپاره یې سخت شرایط ایښي دي. د دغه شرطونو له مخې پاکستان د ډالرو پر نرخ پوره څار نشي کولی او دا چې اړ دی د ځینو توکو بیې لوړې کړي.